حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله لیکلی دي چې دغه جنت الله تعالی د دې بندګانو دپاره پیدا کړی دی او د بندګانو پر دې جنت باندې یقین دی چې د کم چا پر جنت باندې کامل یقین رالی الله تعالی به د هغې زندگی په دغه جنت کې تیروي لیکن در جنته پورې چې کومه لار روانه ده هغه لږ ازغنه لار ده چې کله یو سړی پر دې ازغنه لار باندې ځان ورسوي نو هغې به در جنته پورې ضرور ځان رسوي ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي وحجبت الجنة بالمکاره جنت د انسان څه په تکلیفو باندې پټ دی زندگی کې یو تکلیف تیروه چې هغې ختم سو بل تکلیف چې هغې ختم سو بل تکلیف زندگی کې د لمانځه مشقت دی د روژې مشقت دی د زکات مشقت دی او د دین د نورو احکامو مشقت دی چې کله دا مشقتونه کله خلاصیږي چې د انسان زندگی در دنیا تیره سوه او چې سترګې دې د دنیا څخه پټې وي اول قدم د انسان په جنت کې دی ځکه د قبر توره کنده یا د انسان دپاره جنت دی یا د انسان دپاره جهنم دی ځکه دا جنت دا عام طور د انسان څخه په ډېرو تکالیفو باندې پټ دی چې کله سړی په دنیا کې تکالیف ګالي نو آخر به جنت ته ځان رسوي زموږ اکابرو کې چې کوم چا به د مرګ خبر واورېدی چې یاره فلانکی وفات نو دوی به د مرګ په خبر باندې ډېر خوشحاله کېدل ول الحمدلله د دنیا د تکالیفو څخه ځان خلاص کړي ځکه هغې په دنیا کې دا لیدل چې د دنیا زندگی څه ده هر غړی امتحان دی هر لحظه امتحان دی او د دې امتحاني زندگی څخه هلته سړی خلاصیږي چې کله د دې دنیا څخه سړی رخصت سي بیا خو هغه امتحانات زندگی ختمه سي ځکه هغې به دې مرګ ته دې رخصت ته څه ویل هغې به وی الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب دا مرګ زموږ دپاره یو پل دی چې کله دې ځای باندې سړی پر پله باندې روان سي پر دریاب باندې تیرېدل دي او یوصل الحبیب الى الحبیب د الله د ذات سره ملاقات د الله تعالی مې مخانې ته ورتګ بغیر د مرګه نسي کېدی نو ځکه تحفة المؤمن الموت د مؤمن دپاره په زندگی کې لویه تحفه د مرګ تحفه ده چې د مرګه بغیر نه د الله تعالی مې مخانې ته سړی ورتلی سي نه د الله تعالی په مهماني کې د انسان زندگی تیرېدی سي